مسافر دپاره خو څه ووه که نه یار. ولې نه یار، یو څو ټپې دي چې د مسافرو چې اختر وي نری ژړا کوي کور یاد او مسافر موج نه ملګرو د کور مېرمنې انتظار ورته کوي نه او بېلتون په سپینه سپسورو ما وی سلام هغه وی کور دې ړنګوم. بس یار موږ په زور نه کله دا خندا به مې ځان ته رایادومه. نو بس څه کې خنداګانې دی زموږ سر دی. یاره باچا د سټوډیو ته راغلي وو نه رامنده داسې پر چای وڅښله. چای به درله راوړم مړه په چې څه کې یار موږ ولکه 2 کپه چای راوړه. 2 کپه چای دی هلکه راوړه. د خپل سټوډیو باره کې څه ووښئ؟ یاره څنګه شله سټوډیو دې خوښه شوه که نه؟ ډېره زبردست سټوډیو ده، ډېره ښکلې ده، فنټاسټیک، ډېر زبردست ډېری ون. تاسو دا ځای نه دی کتلی، مونږ هم دا وغوښتل چې ملګرو سره مخکې شیر کړو. سټوډیو وګورئ، ډېر زبردست سټوډیو ده. اور زموږ ورور نجمالدین افیشل ځان سره سبسکرایب وکړئ، فالو کړئ اور زموږ چینل صحیح ده که نه نجمالدین افیشل چینل دی یار. یاران راځه مدي د ژوند خوږې سندرې وایي، یاران راځه مدي د ژوند خوږې سندرې وایي، زما په خوله د غم ټپه وه سر ته ورسېده.